کوڅو ته او محلو ته ځان سره ویسئ. په شمال زون کې کابل ښاروالۍ د څارویو د اخیستو لپاره یو ځای ټاکلی دی چې مزار اډې سره نږدې د کابل د امنیتي کمربند د تالاشۍ ترڅنګ یو غاټه ساحه ده چې هغې نه مخکې هیات ټاکل شوی و، هراړخیزه څېړنه شوې ده. دغه ځای ټاکل شوی دی. محترم ښاریان کولی شي کوم اشخاص چې هلته نږدې دي دغه ځای نه خپل څاروي واخلي. په جنوب طرف کې بیا پخواني بلاحصار ته نږدې د قول حشمت خان سیمه دغه ځای ټاکل شوی دی. ښاریان کولی شي له دغه ځای نه خپل څاروي د قربانۍ لپاره واخلي. په ختیځ طرف کې بیا د قلعه زمان خان د سړک پر مسیر د الوخیلو سیمه ټاکل شوې ده. قانوني ځای همدا دی، یوازې ښاریان کولی شي له همدغه ځای نه څاروي د قربانۍ لپاره واخلي. په لویدیځ طرف کې بیا یا په غرب طرف کې د دارالامان ماڼۍ ته لویدیځ طرف ته او د عدلیې وزارت ختیځ لوري ته د 111 لیوا ترڅنګ څلور دغه زونونه دي او یو هماغه د کمپنۍ کومه دایمي ساحه او ګنج او منډۍ چې کوم دی د هغې نه هم ښاریان کولی شي استفاده وکړي او څاروي د قربانۍ لپاره واخلي. له دې نه بغیر د واټونو په سر په ګلدانونو کې او د سړکونو په سر د څارویو خرڅلاو یو ښاري تخلف ګڼل کېږي. فیصله همدا ده چې له سرغړونکو سره به قانوني او جدي برخورد کېږي. مخکې کلونو کې موږ تاسو ردي شاهدان چې د دې ورځو په تېرېدو سره به کابل ښار یو بد شکل ځان ته اختیاروو. دا د زبالو شتون په مختلفو ساحو کې، د څارویو شتون د ښار په مختلفو ساحو کې. دا ځل د کابل ښاروالۍ د رهبرۍ پرېکړه دا ده چې د دې مخنیوی کوو، هېڅ چا ته اجازت نه ورکوو چې له دغې کوڅو ته او محلو ته ځان سره ویسئ. په شمال زون کې کابل ښاروالۍ د څارویو د اخیستو لپاره یو ځای ټاکلی دی چې مزار اډې سره نږدې د کابل د امنیتي کمربند د تالاشۍ ترڅنګ یو غاټه ساحه ده چې هغې نه مخکې هیات ټاکل شوی و، هراړخیزه څېړنه شوې ده. دغه ځای ټاکل شوی دی. محترم ښاریان کولی شي کوم اشخاص چې هلته نږدې دي دغه ځای نه خپل څاروي واخلي. په جنوب طرف کې بیا پخواني بلاحصار ته نږدې د قول حشمت خان سیمه دغه ځای ټاکل شوی دی. ښاریان کولی شي له دغه ځای نه خپل څاروي د قربانۍ لپاره واخلي. په ختیځ طرف کې بیا د قلعه زمان خان د سړک پر مسیر د الوخیلو سیمه ټاکل شوې ده. قانوني ځای همدا دی، یوازې ښاریان کولی شي له همدغه ځای نه څاروي د قربانۍ لپاره واخلي. په لویدیځ طرف کې بیا یا په غرب طرف کې د دارالامان ماڼۍ ته لویدیځ طرف ته او د عدلیې وزارت ختیځ لوري ته د 111 لیوا ترڅنګ څلور دغه زونونه دي او یو هماغه د کمپنۍ کومه دایمي ساحه او ګنج او منډۍ چې کوم دی د هغې نه هم ښاریان کولی شي استفاده وکړي او څاروي د قربانۍ لپاره واخلي. له دې نه بغیر د واټونو په سر په ګلدانونو کې او د سړکونو په سر د څارویو خرڅلاو یو ښاري تخلف ګڼل کېږي. فیصله همدا ده چې له سرغړونکو سره به قانوني او جدي برخورد کېږي. مخکې کلونو کې موږ تاسو ردي شاهدان چې د دې ورځو په تېرېدو سره به کابل ښار یو بد شکل ځان ته اختیاروو. دا د زبالو شتون په مختلفو ساحو کې، د څارویو شتون د ښار په مختلفو ساحو کې. دا ځل د کابل ښاروالۍ د رهبرۍ پرېکړه دا ده چې د دې مخنیوی کوو، هېڅ چا ته اجازت نه ورکوو چې بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. د کابل ښاروالۍ د مختلفو ریاستونو محترم رئیس صاحبان او ټولو راغلو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. له تاسو ټولو زښته زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خپل قیمتي وخت مو موږ ته وقف کړ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ کابل ښاروالي د ښار په سطحه یوه ملکي او خدماتي اداره ده
چې په دې اداره کې مختلف ریاستونه موجود دي چې یو له دغه ریاستونو څخه د نشراتو او د عامه پوهاوي ریاست دی. زموږ دنده دا ده چې د کابل ښاروالۍ فعالیتونه د کابل ښاریانو په مجموع کې د هېواد ټولو اوسېدونکو ته ورسوو. بله دنده هم دا ده چې د ښاري فرهنګ په اړه محترمو ښاریانو ته عامه آګاهي او پوهاوی ورکړو. په همدې لړ کې نن زموږ دا غونډه چې کومه ده دا هم یوې ډېرې مهمې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې هغه د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ د څارویو د اماکنو تعیین او همدارنګه د هغې څخه د رامنځته شوي کثافاتو او زبالې په اړه موږ تاسو ته پوهاوی درکړو او تاسو را بیا زموږ غوښتنه دا ده چې تاسو زموږ پیغام هغه خپلو کلیو ته کوڅو ته او کورنیو ته ورسوئ. د هر څه نه وړاندې د بشریت بستر لارښود جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم او تلپاتې ونهېدونکو لقاء وړاندې کړو چې عبارت ده السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوشحاله یم چې په داسې یو مجلس کې شرکت کوم چې هغه د هموطنو یا د هېوادوالو د پاکي په هکله ځای شوی ده. البته د ښاروالۍ جناب رئیس صاحبانو، وکیل صاحبانو، مولوي صاحبانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دې مجلس ته تشریف راوړی ده او دغه برنامه یې زموږ سره دوی په راتګ سره نور هم ګډون کړی دی. د تخنیکي ټیم نه فکر چې دغسې یو دلته داسې پوره معلومات نه یاد کړی. زما نوم قاري محب الله خاموش د تنظیم ریاست مالي ادارې مرستیال یم. دا چې دوی په لیست کې د مسیح آګاه په نامه باندې یاد کړی و، کېدای شي سوی تباه په نامه باندې د سړی داسې کارونه چې له وروسته ونیول او په هر صورت باندې ورو مخکې له دې نه چې اصلي موضوع ته لاړ له دې 2 میاشتې یا 3 میاشتې مخکې یو بله برنامه مونږ یو چېرته درلودله چې هغه خاص د ښاروالۍ د رئیسانو معاونینو پر مابین و. هغې کې هم دا موضوع او اکثره مجالسو کې زه دا موضوع یادوم که چیرې زمونږ او ستاسو دا داسې بلډینګونه او هسکې جوړې کړو چې تر 100 یا 100 متره پورې اوږدوالی ولري، ډېر ښایسته ښکارېږي د هوا نه، او سړکونه هم داسې جوړ کړو چې هیڅ ځای مو خام پاتې نه شي، عایدات مو هم لوړ نه شي، ملک مو هم آرامي وي، هیڅ مشکل سره هم نه یو مخ. خو که چیرې زما ستا ښار خراب وي بیا زموږ او ستاسو دغه ټول هر شی د صفر ګزار کوي. دا زموږ او ستاسو فرهنګ د پاکوالي دا د هر شی دغه دومره لاسته راوړنې زموږ د صفر سره ګزار کوي. او تاسو خبر یاست چې د کابل ښار دا یې چې تاسو سره په تکلیف نه سئ، چې تاسو تکلیف زموږ لپاره عذاب دهنده ده. دغه دومره مصارف چې ښاروالۍ کوي دا یې دې په خاطر کوي چې خپل هېوادوال ونه ځورېږي، په تکلیف نه سي، مریضان نه سي او دوی د هغه نه جلبګیري وسي. چې مخکې مې وویلې چې په دې کې موږ سره ونډه څوک کوئ د وکیل ګزاران، جمع ملا صاحبان، مولوي صاحبان او د رسنیو کارکوونکي دا موږ سره په دې کې یو فعاله ونډه اخیستلی سي او دوی باید موږ سره همکار وي تر څو عامه پوهاوي کې دوی موږ
ملاتړ وکړي او موږ سپورټ کړي. د کثافاتو د کنټرول او د ښار د ښه پاکوالي په برخه کې د کاریانو سره جلسې جوړول. دا جلسې نو داسې نه دي چې موږ تاسې دلته راغونډ کړي یاست. دا رقم جلسې نه، دغه هر وکیل د ګزار هر مولوي صاحب چې په خپل جومات کې د خپل جومات کې د 5 وخته لمونځ کې د دغه آګاهي ورته ورکړي. دا یو عمومي جلسه ده چې موږ ونیوله، تاسو ته مو یو واقعه راکړم. پس له دې هر مولوي صاحب د مسجد، ملا امام او هر وکیل د ګزار د اختر په راتلونکو ورځو کې 2-3 ورځو کې په خپل مسجدونو کې جلسې نیسئ او ورسره کښېنئ، خبرې ورسره کوئ، په دې هکله معلومات ورکوئ. د جوماتونو له لارې د جمعې د لمانځه په وخت کې کاریانو ته عامه پوهاوی ورکوي. خلکو ته د رسنیو له لارې د کثافاتو د کنټرول، ناروغیو، زیانونو او د ښار د پاکولو په اړه د عامه پوهاوي برنامې دي. رسنۍ جوړېږي، دا همکاري دي وکړي. راځونه چې خپل جب لپاره کوي، خیر د هېوادوالو لپاره وکړي. رسنۍ د علما کرامو له لوري په رسنیو، برنامو او ولسي غونډو کې د کاریانو ته عامه پوهاوی. که چیرې تاسې دغه کثافات د قربانیو بې ځایه واچوئ، دلته دا سلایډ په لګال کې دا روښانه شي. دغه دا خیبان کوي چې راغلي دا روښانه شي. دلته یو نور ده چې پښې ډېرې بدې دانې ترې راخېږي، یو قسم خارش ترې راختی ده، او دا هغه مرض ده چې د قربانۍ په ورځو کې دا د دې د فاضله موادو منځته راځي. دا یې روغتیایي زیانونه دي. مالي زیانونه، محیطي زیانونه، اجتماعي زیانونه، دا د دې سره تړلي موضوعات دي. نو د دې په خاطر چې ښاریان مو د اختر په ورځو کې هره کورنۍ غم څخه وساتلی شي، د خپل مریض سره مصروفه شي، د خوشحالۍ ورځې پرې نه پاتې شي. ښه خبره دا ده چې موږ او تاسې د کثافاتو د بې ځایه اچولو څخه ډډه وکړو او خپلو کورنیو او خپلو دوستانو ته په دې هکله جدي خبرداری ورکړو. دغه زموږ د لاندې معلوماتو چې تاسو سره مو شریک کړل، خدای دې وکړي چې ستاسو د کېدلو سبب نه وي ګرځېدلي. توجه څخه مو ډډۍ مننه. ټول مو ودان او